خو لیکن مؤمنان خلک چې کم دي، د الله والا خلک چې کم دي، د الله رب العالمین نه یریدونکي خلک، په الله رب العالمین باندې ایمان لرونکي خلک، هغه د الله رب العالمین جنت سره محبت ساتي چې الله رب العالمین دوی دپاره جنت پیدا کړی دی او د هغې دپاره شپه ورځ یو ځای کړي دي او د الله رب العالمین نه جنت غواړي، په جړا سره یې ترې غواړي. دارنګې د جنت دپاره اعمال کوي. مؤمنان خلک هغه د جنت سره محبت ساتي. زما عزتمندو صحابه کرامو د جنت سره ډیره زیاته مینه وه. دې د وجې نه هغوی خپل ځانونه د الله رب العالمین په لاره کې شهیدان کړل. د دې جنت دپاره مختلف تکالیف تیر کړ په دنیا کې، خو لیکن مقصود یې څو چې الله رب العالمین جنت راکړي او خپل رب رانه راضي شي. دې دپاره دا ټولې مړلې تړلې والي. د صحابه کرامو په زمانه کې د زنانو ایمان ته وګورئ، د زنانو ایمان هغه دومره قوي دی چې هغه د جنت د مینې نه هغه جاړي، جړا ورله ورځي. نبی علیه الصلاة والسلام یو زنانه بوډۍ ولیدله، ورته ویې فرمیل چې بوډیګانې به جنت ته نه داخلېږي. هسې نبی علیه الصلاة والسلام مزاح کو، نو بوډۍ په جړا شوله، یا د الله نبي مونږ به جنت ته نه داخلېږو. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل چې نه، جنت ته به داخلېږئ خو لیکن تاسو به بیا ځوانې شوي یئ. نو زما عزتمندو د هغې جنت سره مینه وه، دې د وجې نه هغې وجړل چې جنت ته به زه څنګه نه داخلېږم. نو دوباره یې تپوس هم وکړو. نو د زنانو د جنت سره دومره مینه وه. د اسیه رضی الله تعالی عنه باره کې به تاسو له خبر درکړم چې د فرعون ښځه وه، هغې د جنت سره مینه وه. د الله رب العالمین ته هغه بنګلې او د فرعون بادشاهي هغه قربان کړه چې دا دې پکې ني و چې الله رب العالمین له جنت راکړي. ربي بني لي عندک بیتا فی الجنة، و یا رب العالمین مال ستا په ګاونډیتوب کې ماله کور راکړې په دغې جنت کې. د الله رب العالمین یې جنت وغوښتو. دا د زنانو ایمان دی چې انسانان وله حیرانېږي او تاریخ چې هغې کې خوستې دي. بیا د فرعون ښځه چې کومه ده، د هغې هغه وینځه چې کومه وه هغه اسیې ته به یې سر ګمنځو. هغې د جنت سره څومره مینه وه. د هغې زامن چې کوم دی هغه په غوړو کې سره کړی شول، خو لیکن د جنت سره مینه وه صرف د الله رب العالمین د جنت د خاطر چې الله رب العالمین جنت راکړي. زما عزتمندو مختصر ده چې الله سبحانه وتعالی دا جنت چې کوم دی ډېر ناشنا او ډېر عجیب ځای پیدا کړی دی. هر مؤمن به د دې سره مینه او محبت ساتي. زما عزتمندو حدیث کې راغلی دی الله رب العالمین څلور جنتونه پیدا کړي. څلور جنتونه الله رب العالمین پیدا کړي. جنتان من ذهب آنیتهما، دوه جنتونه داسې دي چې هغې کې هر یو څیز چې کوم دی هغه د سپینو زرو دی. جنت هم د سپینو زرو دی او څه چې پکې لوښي دي او دارنګې دیوالونه چې هر یو څیز پکې د سرو زرو تاله میلاویږي. و جنتان من فضة، او دوه جنتونه چې الله رب العالمین دی هغه د سرو زرو پیدا کړي دي او د خپلو بندګانو دپاره پیدا کړي دي دوه جنتونه، او ورڅه پکې بیا د سپینو زرو دي. نو دا به څومره انسان تصور هم نشي کولی. لکه حدیث کې راغلی دی الله رب العالمین خپلو نیکانو بندګانو لپاره داسې څیزونه تیار کړي دي چې نه سترګو د هغه لیدلي دي، ولا اذن سمعت، او نه د هغې صفات چې کوم دي هغه ذهن راګیرولی شي، نه سترګې لیدلی شي، او دارنګې د زړه کې د هغې تصور هم نشي کېدي. داسې ناشنا الله رب العالمین انسانان د خپلو بندګانو دپاره تیار کړي. یو بل حدیث کې راغلی دی نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلی دي وایي د جنت خښته چې کومه ده، الجنة لبنة من ذهب ولبنة من فضة، وایي د جنت یوه خښته به د سپینو زرو وي، بله به د سرو زرو وي. ترابها الزعفران وطینها المسک، خاوره چې کومه ده هغه د زعفرانو ده او خټه چې کومه ده هغه د مسکو ده. او بل حدیث کې راځي چې دا خاوره چې کومه ده دا د مسکو ده. زما عزتمندو مسک به څومره ناشنا او خوندور بوی به کوي، د جنت بوی د څو میله پورې لرې ځي. او داسې هم کیدی شي یو بل حدیث کې راغلی دی نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي د جنت دا خاوره چې کومه ده، دا ځمکه چې کومه ده، دا د سپینو وړو په شانتې ده، وړه څنګه سپین داسې، او دا بوی دا خاوره چې کومه ده د پاسه دا مسک دي. نو زما عزتمندو ډېر ناشنا جنت الله رب العالمین خپلو بندګانو دپاره پیدا کړي. په جنت کې الله رب العالمین بیا ناشنا بنګلې پیدا کړي دي. لکه یو حدیث کې راغلی قرآن کې الله رب العالمین فرمایي لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنیه، لیکن الله رب العالمین هغه کسان چې د الله رب العالمین نه یریږي هغوی دپاره بنګلې دي او د بنګلو د پاسه بیا نورې بنګلې دي. او په حدیث کې راغلی دي ومساکن طیبة فی جنات عدن، دا هم په قرآن کې الله رب العالمین فرمایلی چې د اوسېدو ځای هغه به پاکي او د همیشوالي کورونه الله رب العالمین د خپلو بندګانو دپاره تیار کړي دي. یو بل حدیث کې راغلی دي
الله رب العالمین په دې جنت کې داسې بنګلې پیدا کړي دي چې ظاهرها من بطونها و بطونها من ظهورها د هغې دننه طرف چې کوم دی چې دننه ودرېږي نو بار به تعالی هر څه ښکاره کېږي. زما عزتمندو دنیا کې هم دا قانون دی چې کور دې په اوچت ځای کې او ډېر لرې پورې دنیا ښکاره کېږي او ځای دله ښکاره کېږي ستا به پکې زړه خوشحالي. داسې د دنیا د کورونو په شانتې نه دی چې راتنګ شانتې دی زړه دې پکې تنګېږي چې بیا بار وځي نه. په بنګله کې ناست یو ټوله دنیا ټول جنت ایسته وینه په خپله بادشاهي هر جنتي چې کوم دی الله رب العالمین هغه له بادشاهي ورکړې. بادشاهي هر جنتي بادشاه دی هر جنتي به الله رب العالمین بادشاه کړي. لکه یو حدیث کې راغلی دی نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي آخري جنتي چې کله جنت ته داخل شي نو د لس چنده د دنیا به هغه له جنت کې ځای ورکړي شي. نو هر جنتي چې کوم دی هغه بادشاه دی. نو داسې کورونه دي پکې بیا چې هغه ظاهرها لکه حدیث کې راځي من بطونها و بطونها من ظهورها دننه طرف یې د بار نه ټول ښکاره کېږي او بارانې چې بار ودرېږي دننه طرف یې ښکاره کېږي. زما عزتمندو داسې شیشه ده ورکې چې هغه غورې ماتېدلو عالم نه ده. د دنیا د شیشو په شان شیشه نه ده چې یو څو ورځې بعد ماته شي یا پې خړوالی راشي. ډېر ناشنا جنت الله رب العالمین خپلو بندګانو دپاره تیار کړي. خو دا خبره ورسره یاد ساتئ بعضې انسانانو ذهن ته یو غلط سوچ راځي د یو حدیث نه. الله رب العالمین به جنت ته داخلي په خپل فضل سره بندګان تدخلون جنت بفضل الله رحمت الله ایاکم بفضل الله ورحمت الله ایاکم. نو بیا بعض انسانان وایي چې جنت ته به د الله رب العالمین په فضل او په رحمت سره داخلېږو بیا عمل نه کوي. نو زما عزتمندو قرآن کې ډېر آیاتونه شته دي چې په نیکو اعمالو باندې جنت ملاویږي. الله رب العالمین فرمایي جزاء بما كانوا يعملون. دا جنت دا بدله د هغه چا چې نیک عملونه کوي. په دنیا کې به ته ځان ستړی کې لږ معمولي شانتې عمل وکړې الله رب العالمین به دله هغه لوی جنت درکړي د آرام ځای د سکون ځای د خوشحالۍ ځای د همیشوالي کور او دارنګې د سکون او د آرام داسې کور به دله الله رب العالمین درکړي. خو لږ په دنیا کې سخته تېره کړه لږ اعمال د دې جنت دپاره وکړه. والله مؤمنانو وروڼو رایخ شئ بادشاهي ده مزید قسم په الله باندې مزید لږ عمل په دنیا کې وکړئ او الله رب العالمین دله په دنیا کې په آخرت کې مزید درکوي. په آخرت کې جنت ډېر ناشنا کور الله رب العالمین پیدا کړی دی. الله رب العالمین دې په دې خبرو باندې مال او تاسو له د عمل وکړو توفیق راکړي.